سلامونه نیکې هیلې احترامات په دې هیله چې ټول به راتره روغ یاست ملګرو دوه پوښتنې سوي او دوه پوښتنې جوابو یو ملګري پوښتنه کړې وه چې زه غواړم په یوټیوب کې ستاسو ویډیوګانو ګورم نو باید ماته ایچ ډي ښکاره سي او دوهم کس پوښتنه کړې وه چې وایي زه کله یوټیوب ته داخل سم ما څخه انټرنیټ کوم پیکیج مې فعال کړی ډېر زر مصرفیږي دغه دوه طریقې درته ښیمه که تاسو هم ستونزې لرئ دغه چې یوټیوب ته داخلیږئ او انټرنیټ مو زیات مصرفیږي دا طریقې درته ښیم چې انټرنیټ څنګه کم کوئ ورسره څنګه کې یوټیوب کې څنګه ښه کوالټي سره ویډیو وګورئ راځم په ویډیو شروع کوم را به شو یوټیوب ته دا به یوټیوب راخلاص کړم تاسو کله یوټیوب راخلاص کړئ دغه صفحه در راځي ما تیاره ویډیو دی دغه ویډیو باندې زه کلیک کړم دا مې اپلوډ کړې وه کله مې کلیک واخیست ډېر زیات وبخښئ دلته یې مونږ لږ وای فای سلو ده کله مې ویډیو باندې کلیک واخیست ویډیو به اتومات ډول پلی کېږي نیکې هیلې احترامات د سکلز وړ یوټیوب چینل ټول ها ویډیو پلی شوه تاسو کله یوټیوب خلاص کړئ ګرانو ملګرو دلته تاسو دغه څو اپشن یې درکوي صحیح ده علامه درکوي دا علامه درکوي دا دې باندې به تاسو پوهېږئ خالي اوس درته د کوالټۍ او ورسره څنګه انټرنیټ کم مصرفېدو طریقه ښایي کله په سیټینګ باندې علامه باندې ورته کلیک واخیست دلته به راسئ کوالټي باندې ورته کلیک واخلئ کله هم کوالټي باندې ورته کلیک واخیست ملګرو اول کې لیکلی اټو کله چیرې تاسو انټرنیټ تیز و نو تاسو ته به ویډیو ایچ ډي ښایي صحیح ده تاسو ته به ویډیو ایچ ډي ښایي خو تاسو نه به انټرنیټ هم زیات مصرفوي تاسو انټرنیټ کمزوری نو تاسو ته لو کوالټۍ کې تاسو ته په یوټیوب کې ویډیو ښایي که چیرې تاسو غواړئ چې تاسو انټرنیټ د کم مصرف نه سي او د ویډیو کوالټي د پروا نه کوي یوازې زه غږ باندې پوهېږم بیا به تاسو ډیټا سیور وټاکئ ځکه تاسو کوم پیکیج د هغه به زر نه مصرفېږي او تاسو ویډیو به پوره کتلی ولې لږ به جال وي که غواړئ ښه کوالټي کې ګورئ نو دغه اول اپشن وټاکئ او که غواړئ چې دې نه هم ښه کوالټي کې وټاکئ نو دغه به وټاکئ صحیح ده ملګرو که چیرې مو ټاکله همدغه کې واخلئ ځکه چې ما اتومات ټاکلی په دې خاطر مې ټاکلي دلته وای فای را او که یو وای فای تیز ځئ نو ماته ویډیو ډېر زبردست ښایي تاسو ورته ګورئ چې روغ جوړ به وئ د صفحې جمو کې پټ وئ نه دا وګوره ډېره زبردسته ویډیو ماته ښایي نو دغه طریقه سوه هیله مند یم چې د خوښې وړ مو ګرځېدلې وي زه په همدې وجه خبرې تیزې کوم او ویډیو لنډې کوم په دې خاطر تاسو ډېر معلومات ترلاسه کړئ په کم ویډیو کې غټې ویډیوګانې نه کوم تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت خېچوي الله مو مال